ایا ستاسو ټسټوسټران کم دی یا زیات؟ السلام علیکم ګرانو لیدونکو، د پښتو هیلث ټي وي چینل کې درته یو وارې بیا هرکلی وایم د یو نوي ویډیو سره. هیله ده چې تر پایه به یې وګورئ. که ته یو نارینه یې نو باید پوه چې ستا د ټسټوسټران کچه لوړه ده که کمه ده. نن سبا ډېر ځوانان د کمزورۍ، ستړیا، بې انرژي او بې حوصلګۍ شکایت کوي. ځینې خلک فکر کوي چې دا عادي خبره ده، خو حقیقت دا دی چې د دغو ستونزو تر شا کله ناکله د ټسټوسټران کمی هم موجود وي. په نننۍ ویډیو کې به پوه شو ټسټوسټران څه شی دی، د کم ټسټوسټران نښې کومې دي، څنګه معلوم کړو چې ټسټوسټران مو کم دی او په طبیعي ډول یې څنګه ښه کولی شو. ویډیو تر پایه وګورئ. ټسټوسټران څه شی دی؟ ټسټوسټران یو مهم نارینه هارمون دی چې د نارینه‌و په بدن کې جوړیږي. دا هارمون د عضلاتو جوړېدو، انرژي، اعتماد، جنسي روغتیا، هډوکو او عمومي صحت لپاره ډېر مهم دی. کله چې ټسټوسټران مناسب وي، انسان ځان قوي، فعال او بااعتماده احساسوي. کله چې دا هارمون کم شي نو مختلف ستونزې پیدا کېدلی شي. لومړی نښه: د خېټې او سینې اضافي غوړ. ستا د خېټې شاوخوا غوړ زیات شوي وي او یا د سینې په برخه کې اضافي غوړ پیدا شوي وي، دا د ټسټوسټران د کمۍ یو نښه کېدلی شي. البته هر چاق انسان د ټسټوسټران کم نه لري، دا یو مهم اشاروي علامات ګڼل کېږي. دوهمه نښه: تل ستړیا او کمزوري. ته کافي خوب کوي، ښه خواړه خوري، خو بیا هم ټوله ورځ ستړی، بې انرژي ځان احساسوي. دا د ټسټوسټران د کمښت د نښو څخه یو نښه کېدلی شي. ځینې خلک سهار له خوبه پاڅي خو داسې ځان احساسوي لکه هیڅ خوب یې نه وي کړی. درېیمه نښه: برین فاګ یا ذهني ګډوډي. آیا کله کله خبرې هېریږي؟ آیا تمرکز نشي کولی؟ آیا د هر کار پر مهال ذهن ګډوډ وي؟ دا حالات برین فاګ بلل کېږي او د ټسټوسټران له کمښت سره تړاو لري. هغه کسان چې هورمونونه یې متوازن وي معمولاً ښه تمرکز او ښه حافظه لري. څلورمه نښه: خراب خوب. خوب او ټسټوسټران یو بل سره مستقیمه اړیکه لري. شپې ښه خوب نه درځي یا څو ځله له خوبه راویښېږئ نو د هارمون په تولید منفي اغېز کوي، او برعکس کم ټسټوسټران هم د خوب ستونزې زیاتولی شي. پنځمه نښه: د کار کولو زړه نه کول. هیڅ کار ته دې زړه نه کېږي، تل سستي احساسوي او د ژوند په کارونو کې دلچسپي نه لري، نو دا هم یو مهمه نښه ده. لوړ ټسټوسټران عموماً انسان ته انرژي او فعالیت ورکوي. شپږمه نښه: کمانګیز او کم اعتماد. هغه نارینه چې ښه ټسټوسټران لري اکثر وخت زیات فعال، بااعتماد او د خپلو هدفونو لپاره هڅند کوي. خو که ته هر وخت ویریږي، په ځان باور نه لري او هیڅ هدف ته رسېدو هڅه نه کوي، دا هم یو نښه کېدلی شي. اوس په کمنټونو کې ولیکئ له دغو نښو څخه تاسو کومه نښه موجود ده په تاسو کې. ټسټوسټران څنګه په طبیعي ډول ښه کړو؟ راځئ اوس هغه مهمې طریقې ګورو چې د ټسټوسټران په ښه کولو کې مرسته کوي. نمبر 1: ورزش کول. ورزش د ټسټوسټران د ښه ساتلو تر ټولو مهمه طبیعي لار ده. ورزش د عضلاتو په جوړولو، د ټسټوسټران په ښه ساتلو کې مرسته کوي. نمبر 2: ښه او ژور خوب وکړئ. هره شپه 8 نه 9 ساعتونو پورې خوب وکړئ. د ویده کېدو مخکې موبایل کم استعمال کړئ. تیاره کوټه غوره کړئ. شپې ناوخته چای او کافي مه څښئ. ښه خوب د ټسټوسټران د تولید لپاره ډېر مهم دی. نمبر 3: صحي خواړه وخوروئ. تاسو غذا ستاسو هورمونونه جوړوي. هڅه وکړئ دا خواړه زیات استعمال کړئ. هګۍ، چرګ، ماهي، غوښه، شیده، ماسته، اخروټ، بادام، د کدو تخمونه. دا خواړه پروټین، زنک او نور مهم غذایي مواد لري. نمبر 4: وزن کنټرول کړئ. زیات چاقوالی د ټسټوسټران په کمیدلو کې اهم رول ادا کوي. وزن مو مناسب شي، هورمون توازن ښه کېږي. نمبر 5: فشار یا سټرس کم کړئ. کله چې سټرس تناو زیات شي نو کورټیسول هورمون لوړیږي. لوړ کورټیسول د ټسټوسټران په کچه منفي اغېز کوي. لمونځ وکړئ، ورزش وکړئ، طبیعت ته وځئ.
د کورنۍ سره وخت تیر کړئ. مهمه خبره یاد ولرئ دوستانو، یوازې د نښو له مخې په یقین سره نشو ویلی چې ټسټوسټران مو کم دی. که جدي شک لرئ نو د وینې ټیسټ او د ډاکټر مشوره ضرور واخلئ. ګرانو لیدونکو، که له دې ویډیو څخه مو څه نوي معلومات زده کړل نو ویډیو لایک کړئ، او که تر اوسه مو زموږ پښتو هیلث ټي وي چینل نوی سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.